بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سید جمال الدین تاسو ګورئ ایچ اف فورکس. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د مورنینګ سٹار برګر کېږو چې مورنینګ سٹار کینډل څنګه د استفاده لري، پروفیټیبل ټریډونه څنګه کولی شئ. همدا شان د مورنینګ سٹار تاسو پیټرن هم ویلی شئ ځکه چې دا څو کینډل نه راجوړ دی. چې خپله ویډیو سټارټ کړو ویډیو ډېره اوږده نه شي. ښه دا مورنینګ سٹار باره کې انشاءالله اوس غږیږو دغه ویډیو کې. دغه شکل اول تاسو وګورئ دې شکل څنګه لیدل کېږي. څنګه چې تېره ویډیو تاسو که کتلي هغې کې موږ مورنینګ سٹار په ځای ایونینګ سٹار ویلو چې ایونینګ سٹار د مورنینګ سٹار دا شکل لږ یو رقم دی خو صرف دا ډوجي چې ده هلته دلته بره راځي او دا تور کلر والا کینډل دې خوا دی او دا سپین کلر والا کینډل دې خوا ته دی د تور کلر په ځای باندې. مطلب که رنګه چارټ وګورو نو دلته سور کینډل دې خوا راځي او شین کینډل دې خوا راځي. دې ته وایي ایونینګ سٹار. هغه مخکینی ویډیو کې او دې ته دغه چې کوم اوس وایو دا مورنینګ سٹار دی. نو مورنینګ سٹار چې دی څنګه لیدل کېږي؟ اول خو تاسو ګورئ اولنی شین اولنی چې کوم کینډل دی هغه باید سور جوړ شي. دویم کینډل باید څه جوړ شي؟ ډوجي جوړه شي. ډوجي خو انشاءالله پیژنئ، تېرو ویډیوګانو کې ما مکمل تفصیل سره پرې غږېدلی یم. ډوجي لاند مطلب دا چې یو نری خط جوړ شي او منځ کې وړه باډي جوړه شي. څومره چې وړه باډي هغومره قوي ډوجي. صحیح شو. دې نه بعد چې موږ دلته وګورو دلته باید څه جوړ شي؟ یو شین کینډل څه جوړ شي؟ شین کینډل په رنګه چارټ کې جوړ شي. صحیح شو. یعنی بره سیډ والا کینډل جوړ شي. صحیح شو. ښه دا شکل شو. شکل تاسو وکتو. اوس راځو ریل اول ګرافیکل شکل دلته ګورو. ګرافیکل شکل تېر ما هلته جوړ کړی دی چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. دا دی دلته تاسو وګورئ دلته دا چې راښکاره شو مارکیټ ډاون تللی او ډاون نه پس ته مارکیټ لږ یا ډېر تللی دی. خو صحیح شو مارکیټ ډاون تللی هلته موږ سره واپس دلته چې راښکاره شوی دلته موږ سره یو مورنینګ سٹار ډوجي راښکاره شوی دی. مورنینګ سٹار پیټرن یا کینډل راښکاره شوی دی. صحیح شو. منځ کې ډوجي ده. صحیح شو. دغه کینډل راښکاره شوی یا دا پیټرن راښکاره شوی دی. دا چې راښکاره شو موږ سره اوس مارکیټ امکان کم خوا لري، بره تګ امکان لري. ښه اوس یو بل شارټکټ درته زه ووایم. ګوره څنګه چې ایونینګ سٹار ایونینګ مطلب ماښام ته وایي چې تېره ویډیو کې موږ ویلو. نو ایونینګ مطلب تورتم راځي. په هغې ویډیو کې ما دا مثال درکړی و. تورتم راځي هر شی ډاون ځي. صحیح شو. په تورتم تیاره کې هر څه مطلب ډاون مطلب لنډ انساني احساسات ډاون ځي، ډار ته بدلیږي. صحیح شو. ډار مطلب په خپله د انسان احساسات لاندې تګ ته وایي. صحیح شو. همدا شانتې ایونینګ مورنینګ سٹار چې دی مورنینګ سٹار یعنی مطلب سهارنی ستوري ته وایي. سهارنی ستوری مطلب دا چې د رڼا شروع سهار خو چې د ورځې شروع ده که نه. نو هغې نه تاسو دغه معلوم کړئ چې مطلب اوس چې ایونینګ سٹار مورنینګ سٹار راښکاره شو نو اوس مارکیټ څه کوي؟ امکان لري چې بره سر بوځي یا لږ یا ډېر، خو مطلب بره امکان لري ډېر چې بره لاړ شي. صحیح شو. او دا کینډل سټیک چې دا پیټرنې چې دي دا یا کینډل سټیک چې دا مورنینګ سٹار ایونینګ سٹار دا دواړه ډېر ښه او قوي کار کوي. اکثره چې مارکیټ کې راښکاره شي مطلب څه 80% پورې حتی اکورسي ورکوي چې مارکیټ کې دا راښکاره شي او هماغه څه چې مطلب تاسو پوهېږئ چې مورنینګ سٹار کې مارکیټ بره ځي. نو تاسو د هغه مورنینګ سٹار چې دا راښکاره شو نو تاسو پوهېږئ چې اوس مارکیټ بره ځي. صحیح شو. دا ګرافیکل شکل و. اوس راځو ما تېر ساینونه کړي دي چې دغه کینډل موږ پیدا کړی چې د ویډیو ډېره زیات اوږده نه شي. دلته تاسو وګورئ دا به داسې چارټ داسې کم لږ به زوم ان کم. صحیح شو. دلته تاسو ګوره مارکیټ فلی اوورال ډاون ټرینډ تللی دی. صحیح شو. ساته چارټ دی ګولډ دی. صحیح شو. XAUSD هر یو چارټ کې تاسو کولی شئ که بیټکوین وي که کمپنۍ وي کرپټو کرنسي وي مطلب انډیکس وي دا اوس د ډرایو چې دی مثال ولیټیلیټي 100 ولیټیلیټي 200 دغه هر څه چې تاسو ګورئ په مارکیټ کې انلاین مارکیټ کې ټولو کې دا استفاده کولی شئ. دا مهمه نه ده. اکثره شاګردان موږ نه پوښتنه کوي چې موږ دا په بل ځای کې چې کرپټو کرنسي کې استعمالوی شو، بیټکوین کې استعمالوی شو، کمپنیانو سټاک مارکیټ کې دې کې استعمالوی شو که نه. زه درته مخکې مې ویلي بیا درته وایم چې دا سټرټیجۍ چې اوس وایم دې نه بعد به وایم. مخکې مې ویلي ویډیوګانو کې ټول تاسو یاد کړئ. هر یو مارکیټ کې چې داسې چارټ لري ټولو کې یوز کوی شي استعمالوی شي. صحیح شو. لږ معمولي سټرټیجي فرق هغه چې ته بار هغه کې ته کار مسلسل وکړې هغه سټرټیجي ته کلیر کېږي مشکل. صحیح ده. ښه اوس راځو ګوره دلته اوس ګوره مارکیټ کې اول ټرینډ ګورو. وړوکی ډېر ټرینډ ګورو یا هغه ټرینډ ګورو پروا نه کوي چې مطلب که شارټ ټرم ټریډ کوو یو 2 ورځو دپاره یا ورځ کې دننه ټریډ کوو یو ساعتو والا ټریډ کوو یو ساعت کې دننه موږ ټریډ کوو بنده وي یعنی مطلب یو ورځ نه 2 ورځو پورې څوک ټریډ کوي هغه دپاره شارټ لیم پروا نه کوي. شارټ د مارکیټ ډاون تللی ته ټریډ وکړه. خو که چیرې مارکیټ څوک لانګ ټرم کې ټریډ کوي نو هغه باید داسې لږ ذره زیات ټرینډ ته وګوري. هغې نه پس د مورنینګ سٹار کینډل ته وګوري، مورنینګ سٹار پیټرن یا مورنینګ سٹار کینډل سټیکس ته وګوري. هغې نه پس که دا ښکاره شو ټریډ دې وکړي لانګ ټرم دپاره هفته میاشتو دپاره. صحیح شو. خو شارټ ټرم کې ګوره لانګ ټرم کې یو نشان شته د مارکیټ شی شوی دی. مارکیټ
ډاون سایډ ته تللی. صحیح شو. مارکیټ کوم خوا تللی؟ مارکیټ ډاون سایډ تللی. صحیح شو. ډاون تللی دی. هغې نه پس ته دلته ور مارکیټ لږ بره تللی، خو بره تللی بیا هم دې ځای کې چې شوی ډاون تللی دی. اورال مارکیټ د دې نقطې نه لاندې روان دی. صحیح شو. دغه شی شو دا یو ټرین لاین هم جوړ شوی دی. نو دلته ګوره دا ټرین لاین که موږ دلته لږ منظم وباسو نو دا د دې ځای نه لږ ذره زه دا ګراف لږ ټیټ کړم، بیا داسې وړاندې کړو. صحیح شو. دا دی. دلته تاسو وګورئ دې ځای کې موږ یو ټرین لاین وباسو. دا د ټرین لاین موږ دې ځای نه یا زه همدغه ځای هم صحیح دی. صحیح شو. دې ځای نه موږ ټرین لاین راواغستو. دا دی. دلته وګورئ ټرین لاین موږ راواغستو. دلته هم ټرین لاین دا ټرین لاین وګوره. دې ټرین لاین سره هم تاسو لکه تاسو هر یو شی چې د ویډیوګانو کې هم تاسو چې سټیپ بای سټیپ هر یو زده کوئ ټول کمبینیشن کوئ یو ځای کوئ، تاسو انشاءالله یو ښه پرو لیول ټریډران جوړېږي. دا بعضې وایي چې موږ دا شی زده کړئ دا زده کړئ موږ ټریډ نشو کولی. دا ټول به یو ځای زده کوئ بیا ته ښه ټریډر جوړېدی شي. صحیح شو. دا مهمه نه دا داسې نه چې ته یو شی دوه شی نه وکړې او شاته نور او مخکې نور پاتې او منځ کې بس منګولې پکې وهي هغې سره ته ټریډ نه ښه کېږي او نه څه پکې مخکې حاصلوی شي. صحیح شو. نو دا ګوره ټرین لاین موږ ویسو. ټرین لاین که موږ وباسو دغه دی موږ سره ټرین لاین میسج هم شته دی، خو زه پرېږده ټرین لاین سره موږ کار نشته. موږ ساده ټرین سره کار وکړو. دا ټرین لاین موږ دا ټرین لاین بیخي زه ایسته کوم. صحیح شو. تاسو کنفیوز نه شئ. دا ایسته کومه دا ټرین لاین موږ ایسته کې بس صرف د لنډ ځای کې وګوره. صحیح شو. لنډ ځای کې وګوره. دا شاته اوږد مهال مه ګوره. لنډ ځای کې مارکیټ وګوره چې ډاون تللی که اپ ټرین تللی. ګوره دې ځای نه ګوره اپ تللی خو دلته بیا ډاون تللی. دلته موږ سره یو شی شو مارنینګ سټار کینډل سټیکس راښکاره شو. مارنینګ سټار کینډل سټیکس دا به زه زوم ان کړم نورم. دا دی مارنینګ سټار کینډل سټیکس راښکاره شو. دلته وګوره دا یو کینډل راښکاره شو، بل ډوجي راښکاره شو، بل یو بل کینډل راښکاره شو. صحیح شو. ښه اوس دې کې مهمه خبره بل شی ده بله شی ده. دې ګوره دلته تاسو ګورئ او دې ځای کې شکل کې تاسو ګورئ دلته دې ځای کې ګوره د دې اولنی کینډل غټ دی، دویم دا شین کینډل چې دی وړوکی دی. صحیح شو. لږ برابر دی نه کم دی. او دې ځای کې هم دی وړوکی دی خو شاید څو اګزامپل دی کې بیا غټ او وړوکی هم شته دی پروا نه کوي. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې دا هېڅ پروا نه کوي. رنګ مهمه دی چې اولنی کینډل باید سور وي او دریم کینډل راځي که نه ځکه ډوجي منځ کې خوړل کېږي. ډوجي خو چې هر رنګ یې پروا نه کوي. ډوجي شینې سپینې تورې خړې هر رقم چې سورې هر رقم چې پروا نه کوي. دغه اولنی کینډل او دویم کینډل دا مهمه دی. صحیح شو. څنګه چې ایونینګ سټار کې مهم و اول شینو دریم کینډل سورو. دې کې چې دی اوس مارنینګ سټار کې بخښنه غواړم هغه ایونینګ سټار دا مارنینګ سټار کې چې دی مارنینګ سټار کې نو باید اولنی کینډل چې دی سور وي او ساده چارټ کې دی تور وي او دریم کینډل چې دی باید په شین وي. صحیح شو. یعنې بره سیټ ته روان وي چې که دا یو کنفرمیشن میلاو شي چې او مارکیټ اوس بره خواته ځي. د دې خاطر هم دی. خو بس لنډ دا چې دا سټریټجي دی چې مارنینګ سټار کینډلز باید اولنی کینډل سور وي، دریم کینډل باید شوی شین وي. ساده چارټ کې دې ته سپین رنګ کېږي. دا صحیح شو. ښه دلته اوس موږ سره راښکاره شو. دا اوس ګوره دلته موږ سره ډوجي هم ښه ښه ډوجي ده، برابره ډوجي ده، دا د مکمل دا کینډل یې ښه کنفرمیشن زیات دی. او دې ځای کې تاسو کولی شئ او نارملي خپل لوټ سایز برابر لوټ سایز پکې ولګوئ، هېڅ پروا نه کوي. ښه او دې ځای کې ټریډ څنګه لګوو؟ ټریډ چې دی اولنی دویم دریم څلورم کینډله پورې چانس لرئ چې هغه کینډل یې بره د چې نه کلوز شي، بره د کوم یو کینډل نه کلوز شي یا د دې کینډل نه دا دریم کینډل چې کوم دی شین جوړیږي د دې کینډل نه بره کلوز شي. خو همدا اصلي همدا دی. او که نه بیا د دې نه هم چې بره کلوز شي بعضې وخت کې دا شین کینډل لږ غټ نو بیا چې دی بیا به لږ ښکته راځو ځکه چې موږ زر پلیس کو خپل ټریډ. صحیح شو. زه اوس مخکې اګزامپل کې وایم چې هغه مثال څنګه مثال د شین کینډل که ډېر داسې اوږد دی او سور کینډل وړوکی نو بیا به د اولنی دویم دریم کینډل به د سور کینډل په نسبت ګوري چې موږ انټري لږ زر وکړو. صحیح شو. بیا موږ چانس د لاسه ځي. که داسې مثال دا اوږد دی او دې ځای نه بیا بره کراس کوي او بیا مارکیټ امکان لري واپس لاړ شي او برعکس لاړ شي او موږ ته لاس راکړي. نو دې خاطره تاسو څه کوئ؟ دې خاطره تاسو کوشش کوئ چې هر یو کینډل دا کینډل یا دا کینډل چې دی هر چې دا وټیټو نو دې پورې بل کینډل ته صبر کوئ چې بره کلوز شي او که دا ټیټو نو دې اندازې نه باید بره کلوز شي. خو دلته دا کینډل ټیټ دی نو دې نه موږ اولنی دویم دریم پورې چانس څلورم پورې موږ چانس لرو چې مارکیټ کې بره کینډل جوړ شي او کلوز شي. هغې نه پس موږ ټریډ لګوو. صحیح شو. خو دلته وګوره دې کینډل نه بعد د اولنی کینډل څه شو؟ اولنی کینډل جوړ شوی بره او کلوز شوی هم بره دی. صحیح شو. موږ ډایرکټ ټریډ چېرته لګوو؟ څنګه چې دا کلوز شو به دې ځای کې موږ څه کوو؟ دې ځای کې موږ د بای ټریډ لګوو. دا کینډل کوم ځای نه شروع شوی؟ دې ځای نه شروع شوی. دلته موږ بای ولګولو. سیل چېرته لګوو؟ سټاپ لاس چېرته لګوو؟ سټاپ لاس پریویس سپورټ کې موږ سټاپ لاس ولګوو. دا سپورټ لیول دی. ګوره مخکې ریزسټنس و دا دې ځای نه دا یو سپورټ لیول دی. صحیح شو.
دا ګوره دې ځای نه دا ټول سپورټ لیول دومره جوخت به نه راځو دلته مې یو سپورټ لیول دی خو دا جوخت دی ډېر لږ زره وړاندې سپورټ لیول ګورو حتی دغه یو قوي سپورټ دی دلته موږ کوی چې خپل دغه راوړو خو دومره های ریسک هم ضرورت نشته دا نږدې چې کوم سپورټ ورسره دی دا دی صحیح شو نو سپورټ لیول ته راځو دا دی سپورټ لیول ته راځي که بعضې وخت کې تاسو مشکل لرئ یا سپورټ لیول نشئ پیدا کولی د سپورټ لیول داسې اندازه نه کېږي صحیح نو بیا داسې وکړئ پریویس چې کوم نږدې چې کومه ټیټه نقطه ده هغه تاسو سټاپ لاس وټاکئ نو دلته موږ سره نږدې اوس پریویس کې ټیټه نقطه دا یوه ده کومه نقطه ده دا د دوجي ټیټه نقطه ده صحیح شو نو د دوجي د ټیټې نقطې نه معمولي به لږ لاندې چې کې لږ به لاندې خپل سټاپ لاس پلیس کې سټاپ لاس حتما به پلیس کې صحیح شو حتما به چې کې پلیس کې به او سټاپ لاس به حتما لګي ښه دلته موږ ګوره ټیک پروفیټ موږ د څومره راکړی دا یو پر څلور چنده مطلب که $100 تاوان کوو $400 ګټه کوو که $1000 تاوان کوو $4000 ګټه کوو نو دومره غټ پروفیټ موږ ته چې کړی راکولی شو خو موږ غټ پروفیټ پسې نه ګرځو موږ یو پر یو نیم یو پر دوه پورې موږ خپل پروفیټ اړو نو دلته یو پر دوه نارملي ښه پروفیټ دی چې وایلی صحیح شو د وام غوښتو مارکیټ کې او دومره لږ وخت کې موږ ته پروفیټ راکړي او مارکیټ نه ووتو خبره ختمه دا دی موږ ته پروفیټ راکړي او چې شو مارکیټ نه موږ ووتو او نور موږ سرخوږي ته ضرورت نشته دی او به هر مهم بله خبره د دې خوبي دا ده چې دا لږ پروفیټ کې وځو موږ ته ټریډونه چې دی یو خو دا د ټینشن به نه زیاتېږي نو لږ ټریډونه چې موږ ګالو همداشانتې موږ به سکیل ورسره زیاتېږي او زموږ اکاونټ به هم انشاءالله سلو ورسره ستاسو ټولو اکاونټونه هم انشاءالله سلو ورسره ګرو کېږي او مخکې به ځي صحیح شو ښه دا به زه لږ زوم آوټ کړم چې دلته نور اګزامپل یې لنډ رنګ ته راښکاره شي ښه دلته راځو اګزامپل یې دلته نورې دي موږ سره دا یو اگزامپل دا دی او دلته ما نښه کړی دی چې ویډیو ډېره زیاته اوږده نه شي بیا هم دلته زه چې روان یم دلته که تاسو سره کوم ځای کې ښکاري د هغه پیټرن نو تاسو کمنټ باکس کې مې ویلی شئ او یا ځان سره پریکټس کولی شئ نور دغه ځان سره بیک ټیسټینګ کوئ مهمه دی صحیح شو ښه زه به دلته دا مووینګ ایوریج به بلاک کړم چې دا صحیح ښکاره شي تاسو صحیح شو ښه دلته تاسو څه ګورئ دلته مارکیټ واز فلی ډاون راغلی دی صحیح شو ډاون راغلی دی هسې خو چې وګورئ اوورال مارکیټ مومن ډاون روان دی صحیح شو ډاون روان دی خو شارټلی موږ ګورو ډېر دغه پې نه کوو مثال تاسو بیا کنفیوز کېږئ چې دومره شاته لاړ شو نو شارټلی چې موږ وګورو اوره مارکیټ چې ډاون تللی دلته موږ سره چې راښکاره شوی یو مارنینګ سټار چې راښکاره شوی کینډلسټیک یې پیټرن راښکاره شوی دی صحیح شو دا ګورئ د مارکیټ څه شوی دی مارکیټ اوورال دا دی اوورال مارکیټ څه شوی ډاون تللی دی صحیح شو دلته چې راښکاره شو دا د موږ سره یو څه شو یو کم یو مارنینګ سټار پیټرنز یا کینډل راښکاره شوی دی صحیح شو ښه و دلته ګورو دلته اوس موږ سره پوزیشن اوس چېرته جوړېدی شي پوزیشن ما ته مخکې ویلې چې اول دویم دریم څلورمه پورې موږ صبر کوو چې هغې نه پسته څه شي د دې کم کینډل چې دې دوو کې ټیټ وم هغې نه چې لږ بره کم اولنی کینډل یا دویم دریم څلورم کینډل بره کلوز شو هغې نه پس موږ ټریډ لګو ښه و دې کې ګوره دا کینډل دا دریم کینډل څه دی دا لږ دی اولنی نه ټیټ دی نو چې ټیټ دی هم دغه موږ نظر کې نیسو او د همدې نه چې کوم کینډل بره کلوز شو بل هغې نه پس موږ ټریډ لګو صحیح ده نو دلته ګوره دا خو تاسو ته ښکاري که نه انشاءالله ځکه چې دلته تاسو ګورئ کلیر دی دا خو بیخي صفا دی دلته تاسو ګورئ دا بیخي صفا دی صحیح شو دا ګوره دلته څه دی دا مکمل مارنینګ سټار راښکاره شوی دی دلته یو کینډل جوړ شو صحیح باډي والا بیا یو ډوجي جوړه شوه بیا هغې نه پسته څه جوړ شو یو بل صحیح باډي والا کینډل جوړ شو صحیح شو دا مهمه ده چې دا کینډل باډي لږ ذره لږ ښه باډي وي داسې نه چې وړه دغه لکۍ شیډو زیات اوږده وتي او باډي وړه وي باډي وړه مې پروا نه کوي خو چې لکۍ شیډوګانې ډېرې اوږدې نه وتي صحیح شو ښه دلته وګورئ دلته اوس موږ ټریډ چې لګو دا ټریډ د اولني کینډل دویم دریم پورې موږ څلورم پورې صبر کوو چې هر یو کلوز بره شو که اولنی کلوز نه شو لاندې دلته کلوز شو پروا نه بیا بل ټریډ بل کینډل ته صبر کوو چې مطلب هر یو کینډل اول بره جوړ شو کلوز شو بس موږ ټریډ لګو هغه نه شو هغه مثلا مثال لاندې کلوز شو نو بل کینډل چې بره کلوز شو بیا ټریډ لګو نو څلورم پورې چانس لرو بیا په دې څلورو کې اولني دوه کینډل چې هر یو بره کلوز شو د اولني دوه لږ زره کانفیډنس زیات دی دلته لږ لوټ سایز تاسو زیات لګوی شئ کنې دې کې بیا که داسې مثال دریم او څلورم کینډل د خبره لاړه نو بیا تاسو لوټ سایز بیا ډېر کم ولګوئ چې ریسک کم شي صحیح شو ښه دلته ګوره اولنی کینډل څه بره کلوز شوی دی به څنګه چې کلوز شو دې کینډل د شروع کې موږ دلته څه کوو ټریډ لګوو ټریډ چېرته لګوو ټریډ به دغه شروع کې موږ څه کوو دغه هلته موږ ټریډ ولګوو او سټاپ لاس چېرته ورکوو پریویس لو موږ سره دلته دا هم ده چې
که سپورټ ریزسټنس تاسو نشئ راویستلی. که سپورټ ریزسټنس راویستی شئ نو پریویس لو موږ سره چیرته جوړېدی شي، بس دغه دا هم پریویس لو موږ سره جوړېدی شي. صحیح شو؟ دا موږ سره پریویس لو جوړېدی شي او حالا چې دا موږ سره پریویس لو جوړېدی شي، خو دا ستاسو لاس لږ ډېر زیات راځي. نو دې خاطره موږ چې نږدې کم پریویس لو دی ډېر لو دی هماغه موږ رانیسو. دا یو سپورټ لیول هم دی او پریویس تیر ټیټه نقطه هم ده. صحیح شو؟ او ټیک پروفیټ کوم ځای ته ورکوو؟ ټیک پروفیټ 1/2 مضمون ټیک پروفیټ لودا دی 1/2 ټیک پروفیټ او حالا چې موږ د ټیک پروفیټ دم 1/4 چندو نه زیات 1/4 نیم موږ د چیک کړی پروفیټ را کړی دی، خو موږ چیک کوو 1/1.5 1/2 پورې موږ خپل پروفیټ الو مارکیټ نه اوس دا دی 1/2 موږ پروفیټ واغوستو. $10 تاوان کې $10 ګټه کې. صحیح شو؟ $50 تاوان کې او 1/2 مطلب $1.5 ګټه کې دغه حساب سره. ښه ازو دلته بل اگزامپل موږ سره دلته دی. بل اگزامپل دا دی، دلته وګوره مارکیټ اوورال کدی نه موږ وګورو ډیر بره تللی، خو اوورال چې غټ اندازې سره وګورو مارکیټ ډاون تللی دی. خیر هغې ته هم نه ځو، هغې ته نه ځو. دغه شارټلی موږ ګورو، شارټلی ټایم کې موږ ګورو مارکیټ څه شوی، مارکیټ ډاون تللی. صحیح شو؟ ډاون تللی دی ځکه چې شارټ ټرم سکیلپینګ ټریډونو کې پروا نه کوي. دا دومره دا هم ډېر وخت نه کېږي. دا د 31 مې نه واله تر اول د جون نو داسې مکمل یو ورځ مارکیټ لاندې تللی دی، نو دومره غټ شی دی. صحیح شو؟ ښه دلته اوس موږ سره چیرې ښکاره شو. دلته اوس موږ سره دلته اوس وګورئ، ګوره تاسو به دا وایئ چې مثال دلته اوس کینډلې لږ غټې راغلي یا دلته کینډلې وړې راغلي، پروا نه کوي چې کینډلې د اولنی او دریم کینډل لږ ذره باډي ښه وي، غټه وي، لږ ذره شیډوګانې ډېرې نه وي غټې، صرف باډي لږ غټه وي او مینس کې دا ډوجي څومره چې باډي وړی هغومره کنفارمیشن غټي. نو دلته ډوجي دا ده ښه ده، ډوجي هم ښه ده. ګوره دلته چارټ ما سره لږ زر اوږد و که نه، ګوره ډوجي هم ښه وړه ډوجي ده، باډي بیخي وړه ده، لږ زره معمولي سپیس لري خو همدومره دا یو ښه ډوجي ویلی شو ورته. او دا وګوره دې خوا ته یو ښه باډي والا څه جوړ شوی، کینډل جوړ شوی، دې خوا هم یو ښه باډي والا کینډل جوړ شوی، خو رنګ شرط یې څه یو چې اولنی هم باید سور وي او دریم چې دی باید شین کینډل وي. صحیح شو؟ دا شرط و. دلته شرط هر څه کنفرم شو. دا یو مورنینګ سټار کینډل دی، مورنینګ سټار پیټرنز هم ورته ویلی شي، مورنینګ سټار کینډل سټیکس هم ورته ویلی شي. صحیح شو؟ نو مدارې تاسو صرف کنسپټ یې زده کوئ، مهمه دا چې تاسو ترېنه پروفیټ والی ګټه ترېنه اوچته کوئ. صحیح ده؟ ښه دې کې هماغه شرط دی چې اول دویم څلورم پورې صبر کوو، چې هر یو کینډل بره کلوز شو بند شو، بل کینډل کې موږ ټریډ لګوو. دلته دا دی اولنی کینډل د دې کینډل نه بره کلوز شوی بند شوی، دلته اوس موږ ټریډ چې ده لګوو دا دی په دې کینډل کې ډایرکټ موږ ټریډ لګوو. سټاپ لاس چې دی موږ پریویس لو کې ورکوو، پریویس لو موږ سره دا سپورټ هم دی او پریویس لو هم دا ده، د دې نه به معمولي لږ ټیټ چې ورکوي لږ به ښه راشي. صحیح شو؟ دا د پریویس لو موږ معمولي ټیټ ورکړو او موږ ټیک پروفیټ څه وکړو، دلته موږ ټیک پروفیټ اوس دلته وګورئ که دلته موږ یو نیم پروفیټ ورکړی و، یو نیم. صحیح شو؟ یو نیم پروفیټ موږ که ورکړی و نو دا موږ یو نیم پروفیټ یې هیټ کړی هم دی. صحیح شو؟ دا یو نیم پروفیټ یې موږ د څه کړی هیټ کړی دی. خو که دلته موږ 2 ورکړی و نو دا وګوره دلته 2 موږ څه شوی ریورس کړی دی او 2 کې څه کړی حالا 2 مطلب تاوان ته واپس راغلی، مطلب یو نیم چنده موږ پروفیټ کړی خو واپس تاوان ته هم راغی. داسې هم تاسو سره کله ناکله کیدی شي، دا پروا نه کوي خو ټارګټ باتمنګ دی. و داسې دا دی مثال داسې تاسو که دلته 1/2 ورکړی و هغه دی 1/3 یعنې یو نیم چند نیم مثال که $100 تاسو تاوان کې ایښي او تاسو وایئ چې زه $300 ګټه اوچته کړمه یا $200 ترېنه ګټه اوچته کړم، نو تاسو به ویلی چې زه $200 مثال ګټه جګوم او هغه تلي $1.5 ګټې تلي او $50 منځ کې پاتې شي ستا ټارګټ پوره شي، خو $50 نه برعکس مارکیټ راتاو شو، ستا سټاپ لاس څه کې دا د هیټ کې دلته. صحیح شو؟ سټاپ لاس درته هیټ کې. نو په دې اساس سره دا پروا نه کوي چې دغسې مثال دغسې مشکلات دغسې مارکیټ کې داسې حالات هم راځي راتلی شي، ستا سټاپ لاس هم هیټ کوی شي، داسې نیمه ځي حتی بیخي ډېر کم پاتې ډیر زیات کم اندازه یو سنټونو په حساب ټیک پروفیټ پاتې او بیا مارکیټ واپس راتاو شي او ستاسو لاس درکړي. نو بیا هغې وخت کې به تاسو څه کوئ، هغې وخت کې تاسو بیا دلته مارکیټ کې اکثریت ګورئ چې مثال دلته اوس بل کنفرمیشن خو د بل کینډل د بل پیټرن خو به نه وي چې هغې نه پس یا مارکیټ کې ټریډ کلوز کړم وایساتم، هغه بیا تاسو څومره مخکې ځئ هغومره تاسو انشاءالله اډوانس کېږئ او په دې شیانو به پوهېږئ. خیر که بیا هم مثال کله انسان څومره هم اډوانس چې پوه شي خو داسې غلطیانې یا مثال داسې تاوان راځي راشي دې ته به نه ورخطا کېږئ. نور ټریډونه مثال دلته وګوره دې نه ټریډ نه پس موږ سره دا ټریډ و هغه د پروفیټ هم دې نه اوچت کې. مثال بل ټریډ چې موږ سره چېرته و دا دی
دلته موږ سره دا دلته موږ پروفیټ اوچت کړو، هغه لاس پکې ورک شو، پروفیټ کې موږ راغلو، ډیر پروفیټ کې راغلو. نو دغه حساب سره خپل سټریټجی مطابق ځای پروا نه کوي، د کله کله داسې یو پوینټ راځي هغې کې پروا نه کوي، دا عامه خبره ده. صحیح شو. ښه، دلته راځو یو څو اگزامپل نورې ما ته جوړې کړي دي چې تاسو پې نور هم کنفرم شئ، صحیح پې پوه شئ. دا دی صحیح شو. دلته تاسو ګورئ دلته مارکیټ اوس څه موده سایډ وی هم تللی دی، خو اوورال مارکیټ څه شوی دی، ډاون ټرینډ تللی دی. صحیح شو، ډاون ټرینډ تللی دی، سایډ وی هم دی او ډاون ټرینډ دی. خو شارټ لیم که مونږ ګورو ډاون ټرینډ مارکیټ تللی دی، مطلب لاندې سیټ ته مارکیټ تللی. دا ګوره ډاون سیټ ته مارکیټ تللی، ډاون سیټ ته مارکیټ تللی، دلته مونږ سره څه ښکاري، ډوجي منځ کې راښکاره شوی دی. خوا یو صحیح باډي والا کینډل جوړ شوی دی، مارننګ سټار کینډل جوړ شوی دی. مارننګ سټار کینډل نه پس دلته مارکیټ اوس چې امکان به ولري بره به لاړ شي، او بس همدغه شانتې مونږ دې ځای کې یو. نو دلته مونږ ته مخکې اندازه لا نه ده شوې چې مارکیټ بره تللی نه تللی، خو د دې نه بعد مونږ ټریډ لګوو چې په څوم اول دویم دریم څلورم کینډل چې بره کلوزر کې مونږ ټریډ لګوو، نو هغې نه پس سټاپ لاس ټیک پروفیټ ورکوو چې که چیرې مونږ په فیور کې لاړو خو پروفیټ به راځي، که لاس کې لاړو خو یو وړوکی حد لاس به کوو. بیا به نور انشاءالله نورو ټریډونو کې به خپل ریکوري کوو. صحیح ده. ښه، اوس د دې ګوره کنفرمیشن په دې خاطر بیخي زیات دی. یو خو ډاون ټرینډ مارکیټ دی، عمومي ډاون ټرینډ دی، سایډ وی تل هم دلته هم ډاون ټرینډ دی، شارټ لیم ډاون ټرینډ مارکیټ دی. بل دلته وګورئ دا اولنی کینډل او دریم کینډل چې دی د باډي هم ښه باډي ده، مینس کې ډوجي هم بیخي نری ډوجي ده، باډي هم بیخي وړه ده. نو یو قوي شی دی، یو قوي مارننګ سټار دی. دلته تاسو لږ زره لاټ سایز هم زیات کاروی شئ، لاټ سایز زیات کار کوي. دا ګوره اولنی کینډل دغه سره کلوز شوی او په دویم کینډل کې حتی چېرته دغه ځای کې موږ چیک او ټریډ لګوو، دویم کینډل کې موږ ټریډ ولګولو او سټاپ لاس موږ چیرته ورکړی، پریویس لو کې. پریویس لو موږ سره دا ده، پریویس لو موږ سره دا پریویس لو هم ده او پریویس سپورټ هم دی. صحیح شو، قوي سپورټ هم دی. دا د په سپورټ کې موږ سټاپ لاس ورکړی او دا وګوره دلته وګوره موږ ته څو چنده یو پر څو چند دلته، او دا خو بیخي دا خو نیوز دلته څه امپیکټ ښکاره کړی دی او موږ ته یو پر څه اته چنده موږ ته څه کړی، یو پر څه اته چنده دلته دا لږ زره نور هم موږ ته پروفیټ زیات راکړی. دا دی صحیح شو. دا ګوره یو پر اته چندو نه زیات اته نیم چندو پورې موږ ته څه کړی، پروفیټ راکړی دی. صحیح شو. مطلب دا چې $100 تاوان کې اته نیم سوه څه باندې $800 ته پروفیټ کې، همداسې $10 تاوان کې $80 ګټه کې، $1000 تاوان کې $8000 ګټه کې. نو دغه ګوره موږ دغه ټارګیټ هم راکړی، خو نه موږ دا نه کوو. موږ دلته چې کوو موږ وړوکې خپل چې کې سټریټجي باندې ځو، لالچ به نه کوو، ځکه چې مطلب دا اوس امکان لرلو چې دا شارټ لیم راتاو شوی، خو دا د نیوز وجه هم او همداسې هم څه وجهات کیدای شي. خو هر صورت حال چې دی مطلب موږ شارټ لیم موږ خپل سټریټجي ده چې یو پر یو نیم یو پر دوه موږ ټیک پروفیټ اړو مارکیټ نه وځو. صحیح شو. دا وګوره یو پر دوه چنده موږ پروفیټ اوچت کړو، مارکیټ نه ووتو، بس دا زموږ فاینل خبره ده او فاینل سټریټجي ده. صحیح شو. دې کې انشاءالله پروفیټیبل به یې او ستاسو اکاونټ به انشاءالله ګرو کیږي. صحیح ده. ښه، دلته راځو، دلته ګوره څومره نږدې موږ سره څه شوي، دلته نږدې موږ سره څه جوړ شوي دي، یو مارننګ سټار جوړ شوی دی. مارننګ سټار جوړ شوی ګوره بیا دې ځای کې تاسو ګورئ اولنی کینډل وګورئ څومره اوږد دی او باډي هم ښه باډي ده. دا دریم کینډل ګورئ دا ګوره وړوکی دی خو باډي ښه ده. صحیح شو. نو دلته موږ کوی دي موږ ویلی شو مارننګ سټار خو لږ ویک دی، لږ کمزوری دی. صحیح شو. مارکیټ ګوره ډېر زیات لاندې راغلی دی او ټرینډ دی، خو دلته موږ دې ته ویلی شو یو ویک مارننګ سټار. په دې ورته ویلی شو چې یو خو دا اولنی کینډل ډېر زیات اوږد دی، بل چې دی دغه دریم کینډل دا باډي نه دا شیډوګانې لږ زره غټې دي. صحیح شو. نو دې خاطره ماته ویل شیډو چې لږ زره غټې دي باډي نه، نو هغې وجې نه هم دا لږ زره کمزوری نه بلکې ډېر کمزوری چې جوړېږي او مارننګ سټار جوړېږي. دا کمزوری دی، خو بیا موږ یو وړوکی لاټ سایز باندې ټریډ لګوو. صحیح شو. وړوکی لاټ سایز باندې ټریډ لګوو. دلته راځو ټریډ چې ته لګوو اولنی دویم دریم څلورم کینډل چې بره کلوز شو، د دې کینډل نه کم چې ټیټ و دې دواړو کې هغې نه چې بره کلوز شو هملته موږ ټریډ لګوو. نو دلته وګوره دلته موږ سره ټیټ دا کینډل دی او دې نه بره دا کلوز شو، دلته موږ ټریډ چېرته لګوو، ټریډ موږ دې ځای کې ټریډ لګوو. دا دلته موږ ټریډ ولګوو، دلته موږ ټریډ ولګوو، سټاپ لاس پریویس لو کې ورکوو. پریویس لو موږ سره دا دی، پریویس لو موږ سره دلته دا دی. صحیح شو. سپورټ لیول هم دی او پریویس ټیټه ساحه هم ده. دا د موږ خپل ټیک پروفیټ چیک کوو. دا یو پر دلته هم اوس موږ سره څه شوي، دلته موږ سره زمونږ
زمونږ څه شوی زمونږ سټاپ لاس واپسې کې څوک یو پر دوه تل د لګول شوی زمونږ سره دغه هټ شوی دی سټاپ لاس. خو مار د مخکې ویلی چې دا ویک دی کمزور دی دلته هم لاټ سایز به کم کاری او خپل دا ټیک پروفیټ به هم کم کوي. حتی دلته په کار یو پر یو موږ پروفیټ کیدو بس چې شارټ موږ کلوز والو که یو پر یو نه یو پر یو نیمه یو پر یو نیمه هلته هم ټچ کړی و هغه چې مارکیټ راته شو دلته یو پر یو نیمه ټچ کړی نو داسې ځینو کې بیا یو پر یو چې ټارګټ دی دا به ډېره ښه صحیح شو چې ریسک نه بچي خطر نه. دلته تاسو دلته مارکیټ ډاون راغلی دلته مورنینګ سټار جوړ شوی خو دلته بیا مشکل اندازه شیډو ده چې دلته ګوره باډي ښه جوړه کړې خو دې دا شیډو ډېره اوږده ده دا په یو حساب سره مثال همر یا هینګینګ مینر یا بل څه پیټرن کینډل جوړېدی شي خو خیر خبره سیټ ته کېدی که دا سره موږ مورنینګ سټار هم ورته وګورو خو دلته دا کینډل چې دی د شیډو اوږده جوړه شوې خو په هر صورت موږ بیا هم دې کې ټریډ کوو ټریډ چې لګو دلته تاسو وګورئ دې کې ټریډ چې ته لګو چې باید د دې کینډل هر دې دوه کینډلو کې بره یو کلوز شي او لاټ سایز به هم کم کاروئ او ټیک پروفیټ به هم یو پر یو کارو دلته صحیح ده ځکه یو پر یو کارو چې دلته موږ سره ریسک خطر زیات دی چې دلته موږ سره دا کینډلې ډېرې ویک دي کمزوري دي صحیح شو. دا ګوره ټیټ دا اوس ټیټ پکې کم کینډل دی دا سور کینډل دی سور کینډل پکې ټیټ دی نو موږ اوس ټریډ چې لګو چې دې کینډل نه مسخت بره کم کینډل کلوز شو اولنی دویم دریم څلورم یو شي بره کلوز شو ټریډ لګو نو دلته خو دا کینډل ډایرکټ نه بره کلوز شوی او په دې کینډل کې موږ چې کوو دا دی په دې کینډل کې موږ ټریډ لګو ټریډ هم ولګولو سټاپ لاس موږ چېرته ورکوو سټاپ لاس پریویس لو کې ورکوو او ټیک پروفیټ ماته ویلي یو پر یو ورکوو صحیح شو یو پر یو بلکې ټیک پروفیټ څومره موږ ته راکړی یو څه کم دوه راکړی خو یو پر یو موږ ځکه ورکوو چې هلته ډېر ریسکي دی او څه دی مطلب مارکیټ امکان ډېر لري چې څه وکړي موږ برعکس لاړ شي نو برعکس د تګ دپاره یو خو به لاټ سایز وړوکی د ځینو کاروئ او بل به خپل ټارګټ وړوکی کوئ یعنې مطلب یو پر یو $10 تاوان کې $10 به ګټه موږ دی $10 تاوان کې $10 به ګټه موږ دی همدې $10 تاوان کې $10 به ګټه دی صحیح شو نو دې ځینو کې دغه احتیاط مهمه دی. ښه دلته راځو دلته موږ وګورئ مارکیټ داسې هم ډاون تللی دی دې ځای کې ډېر وخت ډاون تللی او بیا دلته ګوره شارټ موږ وګورو دا دی شارټ ټایم کې موږ وګورو مارکیټ څه شوی ګوره اوورال مارکیټ ډاون تللی او شارټ ټایم کې موږ ځه اوورال پرېږدو غټ مارکیټ پرېږدو ګوره لنډ وخت کې مارکیټ ډاون تللی دلته موږ سره یو شی راښکاره شو دا هم یو شی کیدی شي مورنینګ سټار کیدی شي دا پروا نه کوي ماته مخکې مې ویلي چې باډۍ وړي مې پروا نه کوي خو دې ځای کې مو دا مشکل شته دی چې دې ځای کې مو دا شیډوګانې څه شوي د دې شیډو هم لږ غټه ده او دې شیډو هم د دې کینډل د باډۍ نه لږ غټه ده صحیح شو نو دې په اساس هم تاسو څه کوئ ټارګټ به څه کوئ کم دی یا یو پر یو نیم داسې ټارګټ کې دی صحیح شو او لاټ سایز وړوکی کاروئ که ټارګټ بیا هم لږ هماغه یو حساب دی یو پر دوه خو لاټ سایز وړوکی کاروئ که لاس کوئ هم چې کم وکړئ صحیح شو. ښه دلته اوس وګورئ دلته موږ څه کوو دلته اوس موږ ټریډ څه ته لګوو چې اولنی کینډل څنګه کلوز شي بل کینډل کې موږ ټریډ لګوو نو دا وګورئ دې نه بره کلوز کړو دلته یې دا کلوز شوی نو څنګه کلوز شو موږ دې کینډل کې ټریډ لګوو دې کینډل کې موږ ټریډ ولګوو پریویس لو خو دا چې موږ لو لګوو ډېر وړاندې راځي نو پریویس لو دلته دا موږ سره پریویس لو ده دا مې یو سپورټ لیول هم کیدی شي شو دا پریویس لو موږ سره ده او یو پر یو موږ چې کوو یو پر یو هغه د موږ پروفیټ واخیستو مارکیټ نه ووتو صحیح شو حالانکه دې موږ ته څومره پروفیټ راکولی شو یو پر 4 چنده موږ ته پروفیټ راکولی شو هغه دی یو پر 4 چنده نه زیات بلکې ځکه چې دغه مارکیټ نور هم دې کې بره تللی دی صحیح شو دا دی یو پر څه کم 15 چندو پورې موږ ته پروفیټ راکوی شو خو نه ځکه نه چې دلته موږ سره موږ په دا خو فیوچر دی فیوچر باندې خو موږ نه پوهېږو چې اوس مارکیټ حتما به دومره بره ځي چې ما دومره پروفیټ راکړي خو نه که چې نه پوهېږو نو بیا ریسک هم کموالو پروفیټ هم کموالو او بس مارکیټ نه ووځو پروا نه کوي دا بیا پس ته بره تللی دی هغه سره موږ کار نشته صحیح ده موږ شارټ پروفیټ الو مارکیټ نه ووځو تر څو چې موږ اکاونټ هم ګرو شي موږ سکیل هم ګرو شي او سلوس نو موږ ګرو شو. ښه دلته تاسو ګورئ دې ځای کې ګوره مارکیټ څه شوی ډاون تللی ډاون نه پس دا ډوجین دغه راښکاره شوي دي چې مورنینګ سټار راښکاره شوی دی مورنینګ سټار اولنی کینډل دا هم لږ ویک دی اولنی کینډل دا شیډو ډېره اوږده ده خو بیا موږ باډي لږ ښه ده یو مورنینګ سټار جوړ شوی دی نو په دې ځای کې موږ چېرته ټریډ لګوو چې اولنی کینډل بره کلوز شو دویم هر یو چې بره کلوز شو دلته ګوره اولنی کینډل چېرته کلوز شوی دې ته مخامخ کلوز شوی دې کې ټریډ نه لګوو دا بل کینډل چې دی بره کلوز شو نو دې کې اوس ټریډ چېرته لګوو ټریډ چې دی موږ ټریډ زموږ دلته راځي ځکه چې دا کلوز شو ډایرکټ دا سور کینډل خو دې ځای نه شروع شوی لاندې راغلی که نه
نو دلته موږ ټریډ ولګو پریویس لو چې دی پریویس لو چې دا یو ګوره یو سپورټ لیول هم دی دلته موږ سټاپ لاس ورکې او ټیک پروفیټ دلته موږ یو پر یو نیم ورکو یا یو پر دوه ورکوی شي خو یو پر یو نیم ورکو چې مارکیټ کې ګوره دا دی یو پر یو نیم پروفیټ موږ ورکې ټارګیټ او موږ د مارکیټ نه څه شو ووتو دا دی خبره ختمه نور دغه دومره باره تللی دی هغې سره موږ کار نشته دا ګوره څو چنده مارکیټ باره تللی دا ګوره دا صحیح شو دا خبرې نظر کې نیول په دې پکار دی چې دا بیا چې کله تاسو داسې مارکیټ کې مخې داسې کارونه راشي نو تاسو بیا وایئ چې والله دا خو داسې شو بیا بل ټریډ تاسو نه دې وجې نه غلطېږي چې تاسو هغه وخت کې تاسو په جذباتو کې یا مطلب وایئ چې والله دا خو ما غلطي وکړه یا دا اصل کې غلطي نه دا سټریټجي ده په سټریټجي به ځان بوځې بیا به ته پروفیټ کې که ته دا یو ټریډ ستا ښه غټ پروفیټ درکړي او ته دې نه پس کانفیډنس کې شو نور ټریډونه هم ته لګیا بیا نو هغه چې تا ستا لاس ته راځي نو بیا فایده ستا د دې یو ټریډ فایده څه شی ده چې ته په یو ټریډ کې پروفیټ وکړې او نور ټول اکاونټ ته واش کړې ودې مینځلو پاک سوتره دې په شامپو مینځلو نو بیا فایده څه شی ده نو دې نه ښه ده چې لږ پروفیټ اوچت کړي پروا نه کوي چې داسې چانس مس کېږي نور چانسونه راځي او کانفیډنس چې زیات وي اکورسي زیاته وي نو هلته بیا تاسو ښه ټریډ لګوی شي صحیح شو همدغه شان ځان سره پریکټیس وکړئ بار پریکټیس وکړئ څه پوښتنې ازادانه تپوس کوی شئ کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې کوشش کوم چې تاسو ته جواب زر درکړم بیا هم چې څه مشکل مو غټ وي بیا کوشش کوو چې ویډیو پې جوړه کړو یا شارټس ویډیو یا همداسې مستقیمه غټه ویډیو بیا هم څه پوښتنې ازادانه کولی شئ الله دې په دې ویډیو په دې کینډل سټیک باندې پوه شوي دې کینډل نه استفاده وکړئ او پروفیټیبل ټریډونه ترې نه اوچت کړئ بیا هم څه مشکل ازادانه کولی شئ تر بل ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته